ما د یو چا نه پوښتنه وکړله ما زما او ستا رسول دواړه جدا جدا دی. ویل نه څنګه جدا دی؟ ویل رسول خو ټول یو ویل. ما نه زما او ستا جدا دی. ویل څنګه؟ ما زما رسول چې دی هغه د الله ملاقات ته اسمان ته تللی و او ته خو الله په اسمان کې نه منې که نه؟ ویل او اسمان کې خو نه دی الله. نو ما ستا رسول چېرته تللی و؟ بیا زما رسول چې دی ما له هغه چې دی هغه خو لمونځ چې یې کوی رپلېدی نه یې کوله ستا خو زما هغه نه کوله. ما زما رسول به فاتحه هم پیله شاته عبدالرحمن بن عوف به شاته ولاړ فاتحه یې پیله ستا شاته امام شاته ورسره فاتحه نه ویل. ما زما رسول چې دی هغه رپلېدی نه هم کول ستا ول نه یې کول. ما زما رسول امین هم په زوره وایي ستا هغې وایي نه یې وایي. ډېر ورته داسې حساب کړه حدیثونه ورته حساب کړه چې دوی نه مني. نو ما ورته داسې دروغ وایي چې موږ په اصولو کې سره یو یو. اصولو کې چېرته یو یو سره؟ نه په الله کې ما او تا سره یو یو نه په رسول کې سره یو یو. زه چې کوم الله منم هغه الله ته نه منې. زه چې کوم رسول منم هغه رسول ته نه منې. او چې کوم ته منې هغه زه نه منم. داسې الله چې یو طرف ته مني دا زه نه منم. ځکه چې ما ته قرآن او حدیث ډایرکټ ویلي چې زما الله چېرته دی؟ بره دی. او ته هغه نه منې. بره الله دا خلک مني؟ نه مني. چې نه مني مطلب دا دغه آیاتونه چې دا کوم راغله د حدیثونه چې کوم راغله دا خو یا ورته معلوم نه دي او که ورته معلوم وي نو چا یې ورته ترجمه غلطه کړې ده او که ترجمه هم ورته صحیح معلومه وي نو بیا په زړه کې زندیقان دي دا خلک. عقیده یې خرابه ده. نو دا اواز ورته وکړي چې په ینادي منادي من السماء ان کذب دروغ وایي دا ظالم. دا خبر و دته دنیا کې راغلی وه. دنیا کې اهل حدیث ملا و هغه ورته ویلي وه چې الله څنګه ذات دی د الله صفات څنګه دي. هغه ورته آیاتونه او حدیثونه رسولي وه. هغه ورته د رسول پیژندګلو کړې وه. هغه ورته اسلام بیان کړی و. ټول یې ورته ښودلی و چې دا اسلام دی دا اسلام دی دا آیت دا حدیث دا اسلام دی دا آیت دا حدیث د هر ټکي سره آیت او حدیث ورته ویلی و. خو ده نه و منلی. کذبه دروغ وایي ښه خبر و ده. دنیا کې دا خبر و دی ظالم منل نه ځکه چې وسیر دی. کذبه دروغجن دی دا ظالم. نو چې دروغجن دی څه چل ورسره وکړئ؟ فافرشوا له من النار دته د اور فرش هوار کړئ وابتلوا له بابا الی النار جهنم دروازه ورته راخلاصه کړئ. فیاتیه من حرها وسمومها هغه لوګۍ به یې را روانې هغه ګرمي به یې را روانې. ویضیق علیه قبره قبر به پرې راتنګ شي حتی تختلف فیه اضلاعه پختۍ به یو بل کې ننوځي. ویاتیه رجل قبیح الوجه قبیح الثیاب یو سړی به راشي بېکاره مخ به بېکاره جامې به بدرنګه مخ بدرنګه جامو کې به یو سړی راشي. منتن الریح ډېر بد بوی به ترې رواني. فیقول ورته ووایي ابشر بالذي یسرک زیری مې در باندې د هر هغه څه چې تا باندې ښه نه لګي. د هر هغه څه زیری مې در باندې چې تا باندې ښه نه لګي تا باندې بد لګي. هذا یومک الذي كنت توعد دا هغه ورځ ده چې تا ته وعده کېدله چې قبر را روان دی. ای ظالمانو قبر ته تیاری وکړئ. قبر کې درې خبرې پوښتنې کېږي. الله رسول دین اسلام. الله وپېژنئ رسول وپېژنئ اسلام وپېژنئ. دا نارې به ورته ویل کېدلې نه ولې؟ دا چغې به ورته نه ویل کېدلې چې الله وپېژنه رسول وپېژنه. تا به نه چې الله دا صفت ومنم داسې مشکل جوړېږي دا ومنم داسې مشکل مجسمه جوړېږي او الله که فوق العرش ومنم نو پیاز به دې راخیستی او دایرې به دې جوړولې په دنیا کې. بیا به دې پیاز لاندې کړي پیاز به دې باندې کړي. د الله د لوړوالي تشبیحات به دې ورکوله. د الله د عرش تشبیحات به دې ورکوله. ظالم ولې ته هغه نه هذا یومک الذي كنت توعد فیقول من انت. دا مړی به دې وخت کې ورته وایي ته لا څوک یې؟ زه دونه تکلیف کې یم ته لا بل عذاب راغلی. فوجهک الوجه الذي یجیء بالشر دې مخ نه دې ښکاري چې ته شر راوړونکی. دا مخ دې داسې سړي مخ دی چې هغه ځان سره خیره نه راوړي. فیقول انا عملک الخبیث زه ستا خبیث عمل یم. فیقول ربي لا تقم الساعه یو دم به چغې جوړېږي و یا الله قیامت مه راولې. اوله خو دا دغې چې زه عمل کې به څه شی وي ځکه چې ده خو به خیراتونه ډېر کړي. 1 لک والا را پاڅېږئ 1 لک ورکړي 50 زره والا را پاڅېږئ دی به په هغه لک والا کې لک مې ورکړي. ده خو به ډېرې صدقې کړي چیلۍ به ډېرې قرباني کړي تورې چرګې به ډېرې ورکړي. نو هغې ته به خوشحاله وي چې زه په کده کې مشکلات دي خو هغه به دغه څه به خو چې کله هغه هم مردار وویني هغه هم تک تور وویني بدرنګې وویني ویل یا الله قیامت مه راوړي.